अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू د ټول نوم دی خو اختر مبارک شه. امید دی چې ښه وئ روغ جوړ وئ. دې ټایم کې د اختر لمونځ وشو، مونږ روان یو د قربانۍ ځای ته. تاسو به هم بوځو چېرته هم مه ځئ، نور ګپ شپ هلته لږ भाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह مو په تقریبا 10:30 بجو دا قرباني خلاصه کړې وه او امید دی چې تاسو هم په دې ټایم کې اسانه کړي خو چا هم د 10:30 بجو نه مخکې قرباني خلاصه کړي یا چې څوک څه ټایم خلاصه کړي په هغه ټایم باندې ماته کمنټس وکړئ چې ما مونږ په دې ټایم خلاصه کړې چې مونږ ډېر وخته خلاصه کړې تاسو زموږ ډېر وخته قرباني خلاصه کړې ده. او بل طرف ته دا کو دا ویډیو چېرته مسافر ګوري نو هغوی ته زما له طرفه ډېر اختر مبارک شه او نورو حالات واقعات یو دا کلمات وایي د هر فرض لمانځه نه وروسته الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. چې په دې کې ډېر زیات ثواب دی او قرباني چې دا د حضرت ابراهیم علیه السلام سنت دي دا موږ هغه ژوندي کړو. نو په قربانۍ کې چېرته هم په زړه کې ریاکاري او بل سړي ته وایي چې لکه ته ډېره وړه لږه وړه ځکه چې دې سره قرباني خرابېږي چېرته هم په زړه کې داسې خبرې مه راولئ ځکه چې دې سره ستاسو قرباني خرابېدی شي. نو نور مخکې ګورئ چې مونږ میلمانه راځي چې څنګه نور شاټونه اخلو چېرته هم نه ځئ. او په دې ټایم کې مازدیګر شو تقریبا 6:30 بجې دی زه راووتم کور نه بهر ګرځېدمه ترورانو کره ماماګانو کره ټولو کره لاړم اختر مبارکۍ مې ورکړې او څه قرباني کوله نو د هغې سره ستړی شوم نو اوس راووتم دې بار غږ ته زه به لاړ شم سرملنګ ته خو څه ملګري وو دی ځکه چې سړی د ناوختې پورې قرباني څو خلکو ته پاتې هغه بیا د هغې وجې ستړي نو هغوی څه کسانو ده او یو دوه کسه تلي هم دي خو څو ده نو زه خو د هغه یم نو څه مې ډېر زیات خوراکونه کړي ده خېټه مې باندې مې هم درد دی نو راووتم لږ چکر نو برابر به شم د دې سره به مې صحت ښه شي ځکه چې د چکر وهلو سره د پیاده ګرځېدو سره د انسان صحت وي دا ډېر زیات ښکلی او ډېر زیات برابر وي او نور مخکې چې هم څه کېږي سره شریکو د ماښامه پورې چېرته هم مه ځئ. مونږ چې دلته راووتو داسې ما څنګه وي چې زه چکر له ځم نو زما سره میلاو شو زبیر او سعید نو زبیر په ټیک ټاک کې ډېر زیات مخکې دی او دی ډېر زیات ښه ټیلنټ دی نو دې سره په ټیک ټاک کې فالو کوئ او لایک یې کوئ د ده ایډی نوم دی زبیر خان او بل دی سعید د نه مونږ څه واورو هلکه سعید ته پکې څه وایې زبیره ته څه ویل غواړې زه سعید نو دې سره په ټیک ټاک کې خامخا فالو کوئ مننه. بس د اختر ورځ تېره شوه او امید دی چې په تاسو به هم ښه تېره شي په مونږ هم ښه تېره شوه او انشاءالله چې سبا د اختر په دویمه ورځ به میلاویږو او دا نننی ویلاګ هم زه په دې ځای ختموم ځکه چې تقریبا 10 بجې د شپې
او نور څه پابله نشته ویده کېږم زما کور ته خوب راغلی ستړی شوی یم تاسو ته ما وویل تاسو ولیدمه نن نو همدا نننی ویلاګ تر دې ځایه پورې کړو دا ویلاګ ستاسو خوښ شوی چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ ماله راکړئ در بل ویلاګه پورې اجازت والسلام